په سلامونه مو هرکلی کوم درنو لیدونکو ښه راغلاست. په یو ډیره مهمه موضوع زه نن ستاسو سره خبرې کوم چې آیا احمد شاه مسعود څنګه ووژل شو، چا ووژی، او احمد شاه مسعود د چا استخباراتو او د کوم هیواد استخباراتو او دغه ته کار کاوه او زموږ په هیواد کې هغه څه کول او کوم تاوانونه او کومې ګټې درلودې. ولې په ځینې اروپایي او غربي هیوادونو کې د احمد شاه مسعود په نوم باندې اوس هم ځینې لارې او ځینې سړکونه او ځینې څلور لارې د هغه په نامه باندې نومول کېږي؟ ولې غربیان هغه ته دومره اهمیت ورکوي؟ په دې اړه باندې زه تاسو ته نن پوره معلومات درکوم. هیله ده دا ویډیو تر پایه راسره وګورئ. لومړی په دې باندې خبرې کوو چې احمد شاه مسعود څوک و او په وژلو باندې به وروسته معلومات تاسو ته وړاندې کړم. لومړی دوستانو، احمد شاه مسعود چې دی اصلا د افغانستان نه دی. د احمد شاه مسعود پلار او نیکه چې و هغه د تاجکستان د کولاب څخه راغلی و. پروان ولایت دغه پنجشیر د ولایت چې اوس ورته وایي دا د پروان ولایت یو دره وه مخکې. نو مسعود په 1432 لمریز کال کې په تخار ولایت په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې وزېږېدی. لومړی مسعود په استقلال لیسه کې ډېری وخت د زده کړې نه وې کړې ځکه چې د پلار چې و هغه کډې کولې دوري. نو خو لومړی په استقلال لیسه کې چې هغه د فرانسویانو استادانو او د هغوی لخوا اداره کېده، د هغوی لخوا یې مالي ملاتړ کېدی، په هلته یې درس شروع کړی. نو په دې توګه مسعود د لومړي ځل لپاره احمد شاه مسعود د لومړي ځل لپاره د فرانسویانو په لومو کې ښکېل شو. نو او ورسره اړیکې پیل کړې. وروسته د فرانسویانو له لورې احمد شاه مسعود د انګلستان د M16 څانګې ته معرفي شي. هغوی یو خبریال ورته راولېږي تر څو مسعود سره مرکه وکړي او مشهور یې کړي. هغوی د دې مرکې لپاره لومړی د احمد شاه مسعود ورور احمد ولي مسعود لندن ته ولېږي تر څو هلته انګلیسي زده کړي او بیا دلته له دوی سره د خبرې همیش لپاره وژباړي. نو همدارنګه هغوی چې کله دلته بیا راغلل له ده سره یې مرکه وکړه، یو ساده فلم یې ورسره جوړ کړی او هغوی بیا دا فلم CIA ته یا د امریکا مرکزي استخباراتو ادارې ته ولېږئ. همدارنګه د انګلستان د بهرنیو چارو د وزارت له لورې و BBC ته همدا BBC پښتو چې دا اوس یې موږ تاسې اورو، و دې BBC ته یو لیک ولېږل سو او هغوی ته په هغه کې لیکل سوي و تر څو د مسعود په اړه ډېر تبلیغات وکړي او مسعود خلکو ته داسې ور وپېژني تر څو هغه کومې قربانۍ هغه کومې بریاوې یا لاسته راوړنې چې مجاهدینو د شورویانو پر ضد په افغانستان کې درلودې هغه ټولې مسعود ته منسوبې کړي او مسعود ټول نړۍ ته داسې یو مجاهد ور وپېژني تر څو دغه د مجاهدینو مشر او دغه یې سرلاری ده او دا یو زړور افغان ده. نو په دې توګه باندې هغوی ته دا دنده سپارل شوې وه تر څو دا مسعود چهره مشهوره کړي. همدارنګه په پاکستان کې په ټولو لویو ښارونو کې لکه پېښور کې، پنجاب کې، په ټولو ځایونو کې، په کوټه کې، همدارنګه دلته شاوخوا د مسعود عکسونه د انګلیسي استخباراتو له لورې چاپ شول. هغه پر موټرو باندې، دفترونو باندې، په لارو کوڅو باندې وځړول شول او د ده ستاینه یې کوله تر څو خلک له مسعود سره اشنا سي او مسعود وپېژني تر څو مسعود ډېر مشهوره سي. کله چې د مجاهدینو له لورې په دغه کې په کابل ونیول شو په 1401 لمریز کال کې د پاکستان د ISI مشر جنرال حمید ګل کابل ته راغی او له مسعود سره یې ولیدل او د مسعود له لورې د احمد شاه مسعود له لورې د افغانستان د خاد ریاست هغه مهم څه اسناد چې وو هغه ټول اسناد هغه د مسعود له لورې حمید ګل ته وسپارل شول او په دې باندې د خپله هم اعتراف کړی ده. وروسته مسعود د شوروي له حکومت سره هم تر دې لومړی خو مسعود د شوروي ځواکونو پر ضد باندې جنګېدی. له هغه وروسته یې له هغو سره یو تړون وکړ تر څو هغه به په پنجشیر دره باندې کار نه لري، دوی به په رسمیت پېژني او دوی ته به د دوی ملاتړ به کوي، پیسې به ورکوي، همدارنګه به مهمات ورکوي او مسعود به له شوروي ځواکونو سره یو ځای د افغان مجاهدینو پر ضد باندې جنګېږي چې په دې توګه مسعود په ښکاره د افغان مجاهدینو سره په جګړه کې ښکېل شو. له دې جګړو سره جوخت احمد شاه مسعود چې و اروپا ته او غربي هېوادونو ته د افغانستان څخه د نشه یي توکو یو لوی قاچاقبر هم و. هغه بیخي په زیاته اندازه عواید له دې لارې لاسته راوړل. احمد شاه مسعود به لومړی له دې ځایه څخه نشه یي توکي تاجکستان ته واردول او د تاجکستان په مرسته یې بیا نور اروپایي او غربي هېوادونو ته وړل. اوس په دوستانو په دې باندې خبرې وکړو چې احمد شاه مسعود د چا له لورې او څنګه او څه وخت ووژل شو.
احمد شاه مسعود چې کله جګړې د مجاهدینو پر ضد باندې پیل کړې، لکه هغه القاعده شبکه وه، دلته د طالبان وو، همدارنګه حکمتیار وو، سیاف وو، دا نور ټول ځواکونه وو. د دغو ځواکونو له دغو سره د ښکاره توګه باندې جګړه پیل کړه. نو احمد شاه مسعود د وژلو هڅې بیخي زیات ځلې وسوې تر څو هغه ټولې ناکامې سوې. بالاخره مسعود په 1480 لمریز کال کې د اوږد میاشتې په 13مه نیټه د یکشنبې په ورځ ماسپښین مهال په تخار ولایت خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې د دوو عربانو لخوا چې ځانونه یې د خبریالان معرفي کړي وو او کیمرې ورسره وې، د هغوی له لوري چې هغه ځانمرګي ځواکونه وو، د هغوی له لوري ووژل شو او په دې توګه د مسعود د ژوند ته د پای ټکی کېښودل شو. په هماغه وخت کې د مسعود زیات پلویان چې وو، د ده نږدې ملګري چې وو، هغه لکه ډاکټر عبدالله، امرالله صالح، فهیم، همدارنګه ډېر وو. نو مسعود د پلویانو چې امرالله صالح هم پکې شامل وو، هغه ډېر کوشش وکړ تر څو د مسعود مرګ پټ وساتي، تر څو د دوی د ځواکونو مورال کمزوری نه سي، د نورو مجاهدینو پر ضد باندې. امرالله صالح لومړی تاجکستان ته خبر ورکړی او له هغې لوري CIA ته خبر ولېږل چې احمد شاه مسعود ووژل شو، او همدارنګه یې په لیک کې ورته ویلي وو تر څو اوس موږ د مسعود تر ژوند زیاتو اسلحو ته ضرورت لرو، تر څو موږ د طالبانو او نورو مجاهدینو پر ضد باندې وجنګېږو. نو دوستانو په دې توګه باندې احمد شاه مسعود ووژل شو، او دا یې تاریخ و چې په افغانستان کې د تېر کړی ده. په دې وجه باندې دته فرانسویان او همدارنګه غربیان ورته قایل دي او دوی ساتنه کوي او همیشه و دوی ته مهمات او پیسې هر څه ورکوي. نو دا و دوستانو، ستاسو سره مې د احمد شاه مسعود په اړه باندې لنډ معلومات شریک کړل. هیله ده چې ستاسې د خوښې وړ به ګرځېدلي وي. مننه.